افغانانو ورونو انشاءالله ګران افغانستان به نور جوړیږي، آباد کیږي به، د پرمختګ په لور باندې به ځي. موږ او تاسې به نور جنګونه نه کوو، یو بل به سره نه وژنو او ګران افغانستان به ودانو، یو بل ته به لاس ورکوو. تازه د طالبانو یو نماینده ډاکټر صاحب عبدالباري جرمني ته راغلی، یو کنفرانس یې کړی، د افغانستان د پرمختګ خبرې کړي، د افغانستان د پروژو خبرې کړي چې ډېرې په زړه ټکور ولګېدي. زما د خبرو نه وروسته دغه ویډیو پلی کوم او دا ویډیو چې څومره شیر کېږي خپلو وطندارانو خپل افغانانو سره شیر کړئ چې په وطن مین یو، په افغانستان کې جنگ نه غواړي او د افغانستان آبادي غواړي او پرمختګ غواړي. افغانان ورونو بېشکه چې الله چاته عزت ورکوي او که څوک ذلیله کوي، بلکل دا خبره صحیح ده او د الله په خبرو کې شک نشته، د پیغمبر علیه السلام په خبرو کې شک نشته. داسې وخت چې 2015-16 کال نه وروسته ما به په فیسبوک لایفونه کول، نورو افغانانو به هم دلته په فیسبوک لایفونه کول. دا طالبان چا په لایفونو کې نه پرېښود. د ټولو افغانان نه ښیم، خو بعضې ما ته خلک معلوم دي، بدې ردې به یې ورته ویلې، کنځلې به یې ورته کولې. ما خپله پې نیوکې کړې، خو الحمدلله د خولې نه مې نه کنځله وتې ده او نه مې بد رد. ښه ټیم مې په خپل فیسبوک کې ورکړی. موبین صاحب ته او قاري صاحب خوسي ټولو ته معلومات دي. خو نن همدغه طالبان راځي په جرمني کې کنفرانس کوي، په خپله پټګۍ کې، په خپلو جامو کې، په خپل افغاني لباس کې، چې تاسو معلومات یې ما ته ډېر زیات خوند راکړو، ډېر افغانانو ته به خوند ورکړي. او دغه شان چې په دنیا کې ګرځي څومره عزت دی، د افغانستان څومره عزت دی، که د کرکټ په ډګر کې وي، که د اقتصاد په ډګر کې وي، که د افغانستان د افغانیو په دغه کې وي، د نورو داسې پروژو په باره کې وي چې هر ورځ موږ دپاره یو انرژي او یو ښکلا راکوي، یو انرژي راکوي. نو افغانان ورونو راځئ د ګران افغانستان په خاطر باندې، زه دا د چپړاسو په خاطر باندې طالبان ته دا ویډیو نه کوم او نه مې د کوم مشکل لرم، نه کوم شی راته راکوي، خو په ګران افغانستان خفه کېږم. او تاسو ته معلومات یې زما مبارزه لیدلې یم، دا کتلې یم د دې ولس، د حق خبره مې کړې همیشه، د چا مې پروا نه ده ساتلې. نو راځئ د اختلاف وخت تیر شوی دی، راځئ چې ګران وطن افغانستان آباد کړو، یو بل ته لاس ورکړو. ګورئ دا وطن موږ ته خارجیان نه جوړوي، موږ او تاسې به خپله جوړو. جرمنیانو دا جرمني خپله جوړ کړی، جاپانیانو خپله جوړ کړی، لندن چې دی خپل انګریزانو جوړ کړی، فرانسویانو خپله فرانسه جوړه کړې ده. راځئ چې موږ یو بل ته لاس ورکړو او ګران افغانستان جوړ کړو او د دې بدبختیانو نه نور خلاص شو. انشاءالله دا خوبونه به زموږ رښتیا کېږي او الله دې راته ګران افغانستان ودان او ګل ګلزار لري. زموږ نور هېڅ مطلب نه دی، خو چې ګران افغانستان هم جوړ شي او دا ځوانان او دا خویندې میندې د بېعزتۍ نه نور خلاص شي، که څوک د اروپا په طرف رامنډوي او څوک یو طرف او څوک بل طرف ته. دا ویډیو تاسې وګورئ او موږ خدمت کوو د افغانستان اوسني نظام ته، یو چې هر خدمت یې په موږ افغانانو په اروپا کې اچولی شئ او موږ انشاءالله د وطن دپاره هر خدمت ته تیار یو. خدای په امان. آمو د سیند حوزې د تیلو د استخراج موضوع سے پر روانه جنوری کې به قرارداد لاسلیک سي. موږ به په 2015 کال کې هر ورځ 1000 ټنه تیل خام تیل را باسو، چې دغه مقدار به په 2016 کال کې د ورځې 2000 ټنو ته رسیږي او په 2020 کال کې به په زرګونه ټنه وي. په هرات کې تاسو اوس تازه واورېدل چې د اوسپنې د کان قرارداد په 15.15 میلیارډ ډالر وشو، 15,915 میلیونه ډالر. دا به صرف سرمایه ګزاري کېږي دلته، 15,000 نفرو ته به مستقیم ډول سره د کار زمینه برابرېږي. د سیمنټو 3 لویې فابریکې هرات، قندهار او جبل سراج، چې هره فابریکه به د ورځې 10 میلیونه خلطې سیمنټ 50 کیلویي جوړوی سي، چې په مجموع کې د 3 واړو فابریکو ظرفیت 90 میلیونه خلطې سیمنټ کېږي. دا یوه وړه موضوع نه ده. په دې باندې موږ کولی شو چې حتی صادرات وکړو. د تخار د طلا کان باندې 2.15 میلیارډ ډالر سرمایه ګزاري کېږي او په دې کې په زرګونه خلک کار کوي.